أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا سورة فاتحة دا الحمدللہ دی اللہ تعالی او دی بندہ پا منس کے تقسیم دو. سورة الفاتحة دا مکی سیرت تی پا ترتیب کشی اول او پا نزول کشی پینزم سیرت تی. دا سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اولینی رزق نازل شوی دی. دی روایتین نمالیمیجی چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانده دی طولن اول دا الحمدللہ دا غصیرات دا مکمل سیرات نازل شوی دی. دین مخش گوشی آیاتینا لکه پا سورت العلق شی، سورت مزامل شی او سورت مدثر شی تا آیاتینا دین مخ کے نازل شوی دی. پا اصل کے دغا سیرات دغا الحمدللہ یو دعوادو چه اللہ تعالی هغه چاته ورشي هغه چاته شودلې دو چې څوک په دې کتاب باندې په دې قران عظیم شان باندې شروع کوي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې کیم انسان په خپل منځ کې القرآن یعنی سیرت فاتحہ یعنی سیرت الحمدللہ و نویئی نو ده هغه منز ناقص تای. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دری ورد الفاظ وویا. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چې مو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ورودلې دي چې ویل چې دی الله تعالی فرمان دی چې الله رب العزت فرمایي چې مو میزه یعنی سیرت فاتحه الحمدلله خپل او د خپل بنده په منځ کې نیمه تقسیم کړي دو او دمو بنده چې دمو نه څه غوړي هغه زویر کوم. کله چې دمو بنده ووایي چې الحمدلله رب العالمین ټول ثنا صفات شلی تعریفینا خاص دی الله تعالی دی پوره دی چې پولین کې دی ټول کائنات دی. نو اللہ تعالی فرمائی حمدنی عبدی دمو بندہ دمو تعریف وکو او کلچ دمو بندہ ہوئی الرحمن الرحیم چه اللہ تعالی عام مہربون دے او اللہ تعالی خاص رحم کوین کدے. نو اللہ تعالی فرمائی اثنا علی عبدی دمو بنده دمو سنا بیان کړه. کله چې بنده وایي مالک یوم الدین بادشاہ دی الله رب العزت الله تعالی اختیار مند دی رزق دی جزا. نو الله تعالی فرمایي مجدنی عبدی دمو بنده دمو عظمت بیان کو
دمو لوی بیان کړه کله چې بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین اے اللہ تعالی مش خاص د تو عبادت کوي اے اللہ تعالی مش خاص د تو نه مدد غوړي په هر حالت کې د تو نه مدد مش غوړي الله رب العزت فرمایي هذا بيني وبين عبدي ولعبد ما سأل دا دمو او دمو د بنده په منځ کې دي او دمو بنده چې دمو نه څه غوړي هغه به زه ورکوم کله چې بنده وایي اهدنا الصراط المستقیم اے الله تعالی روشه کلک کې میش پلیاره نیغه او پلیاره سیده باندې چې ملیاره صراط الذين انعمت عليهم اے الله تعالی لیار دهغه کسونه روشه چې نعمت کړه دای تو په هغه باندې چې هغه لیار د انبیا ودا هغه لیار د شهدا ودا هغه لیار د صدیقین ده هغه لیار د صالحین ده غیر المغضوب علیهم چې نه د غضب کړل شوی په دې باندې ولا الضالین او نه بلیار شوی دی نو الله تعالی فرمایي هذا لعبد ولعبد ما سأل چې دا د مو باندې د پور دی او چې د مو باندې غوړي هغه د پور دی او یو بل معنا صراط الذين انعمت عليهم اے الله تعالی لیار دهغه کسون روشه چې نعمت کړه د تو علیهم په هغه باندې غیر المغضوب علیهم اے الله تعالی هغه لیار مروشه دهغه خلق لیار مروشه چې غضب شوی دی په دې باندې ولا الضالین اے الله تعالی هغه لیار مروشه چې غضب دې کړه دی په دې باندې یا دې غضب لیار اے الله تعالی مروشه آمین یا الله تعالی دا دعا زمش قبل کې دغه حدیث مسلم نسائی ابو داود ترمذی ابن ماجه تفسیر ابن کثیر کے ذکر